د KPF ځواکونو تازه میړانه او اتلولي صبروي کې د حقاني شبکې 2 قومندانان وژلي دي. د خوست ولایتي ځواکونو KPF مطبوعاتي مسؤل صحیح نیوز ته رالیږلې خبرپاڼه کې تاییدوي چې د صبروي ولسوالۍ د اوسیدونکو په غوښتنه یې د یادې ولسوالۍ مختلفو سیمو کې چڼیز عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 2 تنه د حقاني شبکې مهم قومندانان وژلي دي. د چاودیدونکو توکو مهماتو پټنځای هم کشف کړی او شن کړی دی. همدارنګه یو اراده موټرسایکل تر تخریب کړی دی. بلخوا د هلمند کې د طالبانو مهم قومندان عبدالله له نورو ترهګرو سره یو ځای وژل شوی. افغان هوایي ځواکونو د هلمند ولایت د نهري سراج ولسوالۍ په سرکار ویالې سیمه کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په ترڅ کې د یادې ډلې د مهم قومندان عبدالله شکور په شمول 21 طالبان وژلي او 11 نور ټپیان کړي. ملي دفاع وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد هوایي برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو په حصارک ولسوالۍ کې 10 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې د یادې ډلې 10 تنه وژلي او 10 نور یې ورته ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.